سلامونه درنو لیدونکو ته د چروغ او جوړ خوشاله بوي او دا مخال بګوري اف جی ټیپس یوټیوب چینل قدرمند لیدونکو په نننۍ ویډیو کې می تاسو لپاره ډیره په زړه پورې او بهترینه طریقه راوړې ده په دغه طریقه کې به درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو صرف د 15 ام بي په مصرف سره په موبایل کې تر سلو هم زیات اپلیکیشنونه انسټال کړو او زموږ مصرف هم کم کېږي خو اپلیکیشن به دلته موږ انسټال کړی وي د دغه اپلیکیشن لینک به تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم تاسو کولی شئ هغه ځای څخه دغه اپلیکیشن را انسټال کړئ د دې اپلیکیشن نوم دی سکیل میډیا دغه سکیل میډیا په نوم اپلیکیشن دی دوستانو دغه به تاسو له پلی سټور څخه را انسټال کړئ په دې کې هر اپلیکیشن شتون لري هغه که ګوګل دی که یعنې هغه د ټویټر دی سناپ چیټ دی ټیک ټاک دی او د دې ترڅنګ یوټیوب دی هر اپلیکیشن په دې کې شتون لري زه مثلا اوس راځم او یوټیوب را خلاصوم زه په یوټیوب باندې چې کله دوستانو کلیک واخلم زه ما ته یوټیوب ډایرکټ را خلاصېږي دا ډاونلوډ ته هم اړتیا نه لري دوستانو تاسو کتلی شئ چې اوس به یوټیوب په اتومات ډول ما ته را خلاص شي دغه دی دوستانو تاسو یې کتلی شئ چې یوټیوب اوس ما ته را خلاص شو لږ څه نیټ یو څه ضعیفه دی تاسو کتلی شئ یوټیوب دغه دی ما ته اوس را خلاص شو دغه یوټیوب دی چې را خلاص شول همداسې کولی شئ نور اپلیکیشن هم را خلاص کړئ دوستانو په دې کې تاسو اوس ویډیوګانې هم کتلی شئ یعنې هر څه په دې کې کتلی شئ زه تاسو اوس دغه پلی کوم هم خو د ما نیټ چې دی هغه یو څه ضعیفه دی نو تاسو به زړونه ورته نه تنګوئ تاسو کتلی شئ دغه یوټیوب دی په دې کې تاسو ویډیوګانې هم کتلی شئ چینل هم دی هر څه دی دوستانو په دغه کې د سکیل میډیا کې نو زه اوس راځم تاسو ته بل هم درښایم دوستانو تاسو دلته نور هم کتلی شئ او په دې کې امازون ټلیګرام هر څه شته دی هر څه چې تاسو غواړئ په دې کې کولی شئ تر سلو هم زیات اپلیکیشنونه په دې کې شتون لري هر کوم اپلیکیشن چې تاسو هلته نوي شتون نه لري نو تاسو کولی شئ چې سرچ یې هم کوئ هلته ښه زه اوس راځم تاسو ته په ګوګل را خلاصوم ګوګل باندې چې کله کلیک تاسو واخلئ ګوګل را خلاص شو تاسو کتلی شئ ګوګل هم را خلاص شو په دې کې هم تاسو سرچ هم کولی شئ هر څه په دغه ګوګل کې دوستانو تاسو کولی شئ همداسې نور اپلیکیشنونه هر اپلیکیشن تاسو کولی شئ په دغه کې را خلاص کړئ واټساپ هم په دې کې شتون لري هر اپلیکیشن په دې کې شتون لري تر سلو هم زیات اپلیکیشنونه دي چې په دغه سکیل میډیا کې شتون لري نو تاسو کولی شئ هر اپلیکیشن په ډېرې اسانۍ سره را خلاص کړئ دوستانو نو د دغه لینک به تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې وي نو هغې ځای څخه تاسو دغه را انسټال کړئ په خورا درنه خله تاسو څخه په وروستیو کې وهیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم در سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ تر څو نورو دوستان هم له دې څخه خبر شي دا چې په افغانستان کې نیټ بیخي ګران دی که نه دوستانو یعنې بیخي بنډلونه چې دي پیکیج یې لوړې دي نو تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره له دغه اپلیکیشن څخه ګټه واخلئ او خپل کوم اپلیکیشنونه چې دي هغه په ډېرې اسانۍ سره همدغه اپلیکیشن له لارې استعمال کړئ او نه به ډاونلوډ ته اړتیا ولري او نه به د تاسو ام بي مصرف زیات وي نو دلته ته کتلی شئ ګوګل ټرانسلیټ هم په دې کې شتون لري هر اپلیکیشن په دې کې دی چې څومره تاسو راځئ ینډیکس براوزر د چې غټ سایز لري تر 150 هم پورته سایز لري ام بي کې دا هم په دې کې تاسو په فري توګه دوستانو استعمالولی شئ ینډیکس براوزر همداشانتې نور اپلیکیشنونه یعنې بیخي زیات تیز سوشل میډیاوې دي په دې کې تاسو کولی شئ چې هر یوې څخه ګټه واخلئ او استعمال یې کوئ نو دغه ویډیو تر همدې ځایه که ویډیو مو خوښ شوي نو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ زموږ یوټیوب چینل د سبسکرایب کول مو خیر نشي تر بلې ویډیو چې زه به راځم په لوی الله مو سپارم ښه وختونه ولرئ